سلامونه مې واخلئ ملګرو، ستاسو ادبي ورور بزلیدیان یم او په دې هیله چې روغ جوړ به یې او ژوند ته به تازه یې. دا مهال په ډوډبا سر کې یو جواد رور راله پروګرام کړی و، ډېره زیاته مننه یې کوم. د مینې یو جهان مننه. ضیاءالله صاحب را سره ناست دی، ډېر خوږ رور. انعام صاحب را سره ناست دی او کامران صاحب را سره ناست دی. ډېره زیاته مننه یې کوو چې دغه پروګرام له ښکلا ورکړه. د نظم عنوان دی ضیاءالله صاحب د پلار د مرګ نه پس. نن هغه ځای ته مې په چغو چغو بیا وجړل، ډېره موده پس مې په قبر د یو چا وجړل. یو مې زړه تش کړو، بل مې ښې ډېرې ګیلې وکړې، ځان ته په خپله مې پلار جانه ستا قیسې وکړې. یو مې زړه تش کړو، بل مې ښې ډېرې ګیلې وکړې، ځان ته په خپله مې پلار جانه ستا قیسې وکړې. څه زنګېدلی دی د قبر خوانه کور ته راغلم، زما په تمه باندې ناست دی هغه مور ته راغلم. څه زنګېدلی دی د قبر خوانه کور ته راغلم، زما په تمه باندې ناست دی هغه مور ته راغلم. هسې ظاهره مې په خوله باندې خندا پرته وه، حال پټومه خو په سترګو مې ژړا پرته وه. مور مې شکي شوه رانې زر زر تپوسونه کول، څه په ناشنا انداز یې بل قسمه سوالونه کول. زما په تمه باندې ناست دی هغه مور ته راغلم، هسې ظاهره مې په خوله باندې خندا پرته وه، حال پټومه خو په سترګو مې ژړا پرته وه. څه په ناشنا انداز یې بل قسمه سوالونه کول. مور مې شکي شوه رانې زر زر تپوسونه کول. شا به زر ووایه تا په ځان دا څه نخرې کړي دي، سترګې دې ولې دومره سرې دي، تا نشې کړي دي. شا به زر ووایه تا په ځان دا څه نخرې کړي دي، سترګې دې ولې دومره سرې دي، تا نشې کړي دي. که نه ته بیا د خپل بابا قبر ته تللی وې نن، ولې خفه یې ته ما څومره ګرځولی وې نن. خیر که جوړ کړی دی د خان په شان ته ځان نه دی، خیر که لباس دی د ملګرو سره یو شان نه دی. خیر که جوړ کړی دی د خان په شان ته ځان نه دی، خیر که لباس دی د ملګرو سره یو شان نه دی. د اختر ورځ به مور مې هم رانه ګیلې کولې، ترونو مې هم راته پلار جانه ستا قیسې کولې. د چا لباس د چا خندا د چا ښکلا شومه زه، هغه متل دی چې هوښیار شومه خو خوار شومه زه. قسم دی ترونو ته اوس نه وایم چې دادا مې نشته، اوس مور ته نه وایم چې هغه یادا مې نشته. د اختر ورځ به مور مې هم رانه ګیلې کولې، ترونو مې هم راته پلار جانه ستا قیسې کولې. د چا لباس د چا خندا د چا سینګار شومه زه، هغه متل دی چې هوښیار شومه خو خوار شومه زه. اوس مور ته نه وایم چې هغه یادا مې نشته، قسم دی ترونو ته اوس نه وایم چې دادا مې نشته. نن مې قسم وکړو د ځانه مې کړې هېر دا جي، ځکه د مور اوښکو مجبوره کړمه ډېر دا جي. نن مې قسم وکړو د ځانه مې کړې هېر دا جي، ځکه د مور اوښکو مجبوره کړمه ډېر دا جي. اوس مې یادېږي خو ظاهره ځان خوشحاله ساتم، وجود مزدور په خوله خندا پلاره یو چاله ساتم. تا پسې مړ نه شوم دا جي ما زندګي تېره کړه، دیان په زړه باندې دا غټه مجبوري تېره کړه، دیان په زړه باندې دا غټه مجبوري تېره کړه.